دوستانو همدا مهال د خلبسات په سیمه کې قرار لرو چېرته چې ماین چاودنه شوې وه د موږ یو کوچنی ورور شوکت الله چې په شهادت رسېدلی و همدغه ځای و تاسې دغه ټول ځایونه کتلی شئ دلته د په شهادت رسېدلی دی دا هلته په ګډۍ کې د خپل کور د پاره نفقه پیدا کوله ویده و او چې کله ویده و دلته ماین چاودنه کېږي او دا خپله په ګډۍ کې دی په شهادت رسول کېږي دلته بیا ورور نه موږ پوښتنه وکړو چې دی خپله شهید حال و چې ده څه لیدلي هغه موږ ته ووایي وروره تا څه ولیدل د ماین چاودنه وشوه دغه شوکت الله کوم ماین چاودنه چې وشوه زه پورې ځای کې وم ماین وشودو د هغه ځای کې یو تان ولګېدو دا شهید شو په ګډۍ کې زه موجود وم د هغه ځای کې خو چې بم ورېدو هغه ځای کې زه نه وم زه پورې وم دی په ګډۍ کې خو بیولی و په ګډۍ کې خو بیولی ولګېدو مړ شو د جنګ په ټولو ښکېلو غاړو باندې غږ کوو چې جنګ نور بس کوي موږ بې ګناه خلک مړ کېږي راځئ دغه جنګ ته نور دفاعي ټکي کېږدو دوستانو دا چې تاسې موږ ګورئ د صوبارۍ په سیمه کې یو چکزي صاحب له امریکې نه مرسته کړي دغه مرسته موږ هغه ورور ته ورسوو کوم چې پرون په خلبسات کې په شهادت رسېدلی و هغې ته ورځو موږ سره اوسئ مرګ سره ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هېڅ پروا د چا نه هغه سیمې ته چې خلک له دغې سیمې نه ایره لري خلک یې د وحشت په نوم پېژني خو مګر داسې نه ده دغه سیمه چې ده ډېره په امن کې ده او ډېر یو نیک خلک لري نن راغلي یو د صوبارۍ مربوط ګل محمد کلي چېرته چې پرون ورځ په خلبسات کې د ماین چاودنه شوې وه چې په هغه کې موږ یو کوچنی ورور شوکت الله په شهادت رسېدلی و نن د دوی کلي ته راغلي یو شوکت الله نشته مګر دا د شوکت الله کور دی شوکت الله نشته یو ورځ به همدغسې موږ هم په دغه دنیا کې نه وو او خلک مې یادوي د پلانکی و اوس نشته مرګ شته مرګ له هر څه نه نږدې دی او په هغو خراب بنسټو باندې م غږ کومه چې دوی دغه د ښار خوا و شاو کې مرستې توضیح کوي مګر داسې نه ده چې د ښار په خوا و شاو کې بېوزله شته لرې منطقو سیمو کې بېوزله شته راځئ چې موږ لرې منطقو ته لاړ شو هغوی کې مرستې وکړو هغه مستحق خلک دي لکه نن چې دغه شوکت الله د 5 روپۍ دپاره به ښار ته تلو ده به کراچي چلوله بس الله خوښه وه نو دی په شهادت ورسېدو شهادت دی الله قبول کړي داسې ډېر بېوزله په د چم ګاونډ کې شته راځئ چې داسې لرې سیمو ته لاړ شو دوی سره کومکونه مرستې هغه یره چې تاسې لرئ هغه بالکل دلته نشته بالکل دا یو امن ساحه دی د اولین ګام موږ درته واخیستو راغلو صوبارۍ ته تاسې هم راشئ همدغسې بېوزلو سره کومکونه مرستې وکړئ نور ځو موږ د شوکت الله ډېرې ته د قبر دغه ځای به مو ګورو واقعیت چې کله د ده نه زه خبر شوم په زړه کې مې یو درد پیدا شو په زړه کې مې خوږ پیدا شول باور وکړه که ما ته خوب راتلو ومې غوښتل چې دې ته چې هر څومره جیل وي چې هر څومره سخت شرایط وي ځان ورسوم د دوی کورنۍ د دوی هغه نږدې نه وګورم مرځه زمونږ پر کلي ځوانان شته ښکلي ښکلي ځوانان شته انقلاب وهل زړونه پکې میشت ارمانونه پکې میشت ارمانونه چې جانان مې مسافر دا زه څکړم که اختر دا زه څکړم که اختر دا بل خوا ولاړ ګرانو دوستانو دا هغه قبر دی کوم چې تازه په تازه جوړ شوی دی دا هغه قبر دی چې د زیاتو هیلو معصومو ارمانونو څخه ډک دی دا هغه قبر دی چې د خپلو ارمانونو سره یو ځای د خپل مور او پلار ارمانونه هم له ځان سره دفن کړي دي دوستانو نورې پوښتنې به یې له ورور نه وکړو چې دی څنګه ووتلو او څنګه په کوم حالات کې دی بازار ته لاړو زیات درد دی زیات مشکلات دی دغه د ورور نه به یې دا نورې خبرې واورو چې دی څنګه ووتلو او څه رقم ته لاړو دوی بیا څنګه خبر شول چې دی شهید شوی ډېر ښه شوله و نن چې دی تلو ډېر وزره و په بیړه کې او
خپلې مور ته یې وویل چې زه چې نن پیسې وګټم زه تو تر جمو ته اوخولم. هغه خبره نه و چې زه به مړ کېږم. تلو په وخت کې دا ډېر ښکلا برېښېدو. موږ چې خبر شولو چا زنګ ورته ووالو مو نه منله. د ده څه ارمانونه په زړه کې وو، څه یې غوښتل، څه هیلې یې لرلې؟ د عید ته جوړه کړې وه، درزي ته یې ور کړې وه. نو دغه ارمان دی و چې دا عید ته جوړه وکړي، نوې جوړه وغوندي. دا په دا ورځو کې ډېر نوښت ورتللو په دا نه چې دا عید ته ښه جوړه وکړي. کله چې تاسې خبر شوئ نو څه فکر وکړو، په زړه کې دې څه تېرېدل ارتېرېدل؟ کیسه موږ ته وکړه. کله چې زه خبر شوم مو زړه دا خبره نه منله چې دا داسې به وي، خو مو وویل چې هر څه وې روان شوم چې زخمي به وي. خو چې کله ورغلم ایس ته ور ورسېدم دا یې په ګډۍ کې پروت و، شهید شوی و. په دغه ورځو کې تو سره چا کومک کړی دی؟ نه اوسه پورې خو موږ سره دا خاص کومک چا نه ده کړی. دا یوازې توصیه چې دلې روغلی موږ سره مو کومک وکړلو، غم شریکي ما موږ سره وکړله. زه به وم دا موږ ورور به تلو به ګهیز وختي مازدیګر کې به تللو، دغه کور به کړلو، ګډین به چلوله. خو موږ سره اوسه پورې دا خاص کومک چا نه ده کړی. یوازې توصیه چې موږ سره مو دا کومک وکړلو. الله دې تاسو ته اجرونه یې دې. دوستانو راځئ چې د دوی ورور لاسنیوی وکړو، دوی سره تر خپل وس کومک وکړو. دوی په ستونزې کې دي، دوی په مشکلاتو کې دي. د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې غږ کوئ چې راشي د دوی سره همدردي وکړي. د دوی ستونزې ته په کاتو چې ډېرې ستونزې لري، یوازینی همدغه ورور و چې پاتې شولو. نو د جنګ په ښکېلو غاړه باندې غږ کوو چې نور دغه جنګ بس کړئ. په دغه جنګ کې زموږ دغسې ګلالي معصوم ځوانان شهیدان کېږي. نو تاسې بچیان خو څوک چې جنګ کوئ دا خو په خارج کې دي، او بچیانو په خارج کې دي پوهنتونونه وایي. د موږ دغه بیچاره ولس، دغه دردېدلی ولس، دغه غمځپلی ولس دا هره ورځ قرباني ورکوي. دوی خپل کور دپاره حلاله نفقه پیدا کوي. په دې کې موږ محفوظ نه یو، وژل کېږو. هره ورځ کونډې یتیمان دي. د شوکت الله ورور وګوره چې اوس ټول ارمانونه یې ځان سره خاورو ته یوړل. هم مې کورنۍ اوس دردېږي، هم د سره چې څومره فامیل د ټول دردېږي. د اختر به دوی باندې په غم کې تېرېږي. راځئ نوره د جنګ بس کړو. د جنګ تباهي ده، د جنګ بدمرغه دی. دا د موږ نه ګلالي او ښایسته ځوانان اخلي. دوستانو بیا هم تاسو باندې غږ کوو چې دغه ورور سره باید کومک او مرسته وکړو. دا وه نن د موږ شوکت الله ورور سره خپرونه. دوستان تاسو باندې غږ کوو چې دوی سره کومک وکړئ. تر بیا د خدای په امان. د جانان پات یادو تما الشالم تصویرو تما الشال